د چاپیریالي وضعیت د ښه والي، د هوا د ککړتیا کمولو او د شنو ساحو د پراخولو په موخه په غزني ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین چې د غزني پوهنتون کې ترسره شو د دغه ولایت د کرنې، ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاستونو په ګډه همکارۍ پیل کیږي چې موخه یې د شنو ساحو زیاتول او د اقلیمي بدلونونو اغیزې کمول دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي ټاکل شوې ده چې له 1,900,000 څخه ډیر مثمر او غیر مثمر نیالګي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې کینول شي. مجموع کې په ټول ولایت کې د سږ کال لپاره 18 لکه نهالان موږ لرو چې کرل کیږي، او هغه هم د مختلفو اداراتو لخوا لکه د زراعت ریاست او یا اتحادیه د قریادارانو، مؤسسات ښاروالۍ په دې نیالګیانو کې شامل نیالګیان 14 لکه مثمر دي او نور پاتې 3 لکه غیر مثمر دي. د افغانستان لپاره د نیالګیو کینول یو مهم ارزښت لري، ځکه په افغانستان کې موږ د تاسو د شنې ساحې د نشتون له امله او د ځنګلاتو د قطع کېدو له امله موږ یوازې اوس 1.5% د خپل اراضي موږ تاسو ځنګل لرو. په داسې حال کې چې که چیرې شنه ساحه موجوده نه وي، د اکسیجن په تهیه کولو کې، د کاربن ډای اکساید په جذبولو کې، د هوا په کیفیت ښه کولو کې دا یو ډېر مهم رول لري. په همدې حال کې د غزني ولایت اوسیدونکي د دې اقدام هرکلی کوي او له مسؤلینو او خلکو غواړي چې د دغه نیالګیو په ساتنه او پالنه کې پوره هڅه وکړي. این مسئولیت هر فرد است که اقلا در سال باید یک نیال باید غرس کنن، اگر دیگه نمیتونن یک نیال باید غرس کنن. یا امروز الحمدلله اینجا خوب نیالاش آنده شد دیگه. این خیلی خوب است بخش سرسبزی کشور برای اکسیژن، تنفس و بخش هر چیزی مفید است دیگه. له ښاریانو په ټوله کې خلک سي هغه مسؤل دي، د وچ غوښتنه دا ده چې هغه د یو نیالګي حفاظت وکړي او هغه کینول چې دغه باید تر څو پورې سي دغه ساتنه وکړي چې هغه ورسیږي غټ سي تر څو خلک استفاده چونه. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال پر رسیدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول غزني ولایت کې د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کیږي ترڅو د شنو ساحو په زیاتوالي، د هوا د کیفیت ښه والی او د اقلیمي بدلونونو د اغیزو په کمښت سره راتلونکي نسلونو ته یو پاک او سالم چاپیریال برابر شي.